له ټولو خپلوانو سره خدای پاماني وکړه قایمه نیکه. تاسو هم خدای پاماني وکړئ. کله هغه ځای نه ژوندي راووتلو دا به ډېره لویه معجزه وي. اوس نو ماته سم ځواب راکړه ممدوحه. ټوله ورځ چېرته وې؟ زما زنګ ته دې ولې ځواب رانه کړ؟ رانا هم ډېره اندېښمنه وه. هو رښتیا رانا مې هېره شوې وه. باید له هغې سره خبرې وکړم. لومړی زما پوښتنې ته ځواب راکړه. د پیکاز دفتر ته لاړم. فکر مې وکړه هلته به دې پیدا کړم، خو هلته هم نه وې. وډار شوم چې کومه تېروتنه دې نه وي کړې. هره شېبه مې دعا کوله چې غلط کار دې نه وي کړی. څه وشول ممدوحه؟ ولې خبرې نه کوې؟ عامر صاحب لږ پاتې و چې قاتل شم. خپل ځان مې تباه کړی و. ته رانا ټول مې تباه کړي وو. ښه ده چې ته راسره یې عامر صاحب. شکر چې زموږ په سر سیوری شته، کنه ځان مې برباد کړی و او هر څه. په وروستۍ شېبه کې ستا خبرې را په یاد شوې، بیا مې هغه کار ونه کړ. ومې ویل زه دا کیف په څېر نشم کېدلی. څه کېږي زموږ لاس مو خوشي کوه، موږ یوازې مو پرېږده عامر صاحب. زه تاسې نه پرېږدم. بسنه کوي چې تاسې خپل ځان پرې نږدئ. یو ملګری هېڅکله خپل ملګری داسې یوازې نه پرېږدي. د همدې لپاره که تاسې مې لاس هم خوشي کوي، زه ستاسې لاس هېڅکله نه خوشي کوم ممدوحه. رانا ستا د خبر په تمه ده. لاړ شه خوشحالی کړه. زرګو ممدوحه. سمه ده عامر صاحب. هو رښتیا څېړنه دوام لري. تر څو چې خلاصېږي همدلته اوسېږه. له مدیر سره مې خبرې وکړې، هغه به خپله هڅه وکړي. ژوندی اوسې عامر صاحب. څنګه یې څارګر صاحب؟ ښه به ووایم چې ښه شم یاسې. څه وخت بېرته دندې ته راځې؟ بابا ګورو انشاءالله ډېر ژر به بېرته راشم. د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. مننه کوم. هیله کوم. ممدوحه چېرته یې؟ ته چېرته یې؟ ها ووایه که نه. ته ښه یې؟ ښه یم ښه یم. ته څنګه یې؟ دا چې ستا غږ مې واورېد، اوس به بیخي ښه شم. هغه که وخت لرې لږ څه خبرې کولی شو. ولې؟ ناخورې یو سړی هره شېبه زنګ وهي او ستا پوښتنه کوي. څوک دی؟ زه نه پوهېږم. غږ یې خراب دی ماته، خو سم سړی نه ښکاري. نو هغه څه غواړي؟ والله نه پوهېږم. ستا شمېره یې رانه وغوښتله. که غواړې ورېږم. هم وایي چې ښه سړی نه دی، هم غواړي زما شمېره ورته ورکړي. یوسفه خپله ښه پوهېږې. په هر حال زه ځم. دا ځای تا ته اندېښنه مه کوه. په اجازه مو باید تاسې تلاشي کړو.
مهرباني وکړه دې خوا راشئ. راځه. وروره زما د زړه درزه خو ډېره شوې. یوازې د زړه درزه ولرې نیکمرغۍ. زما پخې خو هېڅ حرکت نه کوي. یعنې اوس موږ مرګ ته روان یو. له دې ساعت وروسته ژوند کوه. که نیکمرغه واوسو له مرګه بهتره نور څه کېدلی شي؟ که بختور واوسو هو. څنګه مو چې امر کړی و ټول دلته یو ښاغلیو. موږ غواړو چې په دې پوه شو تاسو چې هره سزا موږ ته راکوئ راضي یو او چمتو یو ښاغلیو. ډېر وخت کېږي چې ستاسې کارونه څارو. په دې خو پوهېږئ ډېر مهم کارونه وو چې تاسې پکې بریالي نه شوئ. په ځانګړې توګه د 3 وزیرانو ترور زموږ لپاره ډېر مهم و. ترک رهبر مو ونه شو وژلی. کرد رهبر مو هم ونه شو وژلی. د سولې خبرې مخنیوی مو په سمه توګه ونه شو کړی. ځینې کوچنۍ حملې وشوې بس، خو تاسې پوهېږئ چې دا بسنه نه کوي. باید ډېر نور کارونه هم وکړو. بل ځلې باید داسې ونه شي. موږ خپله هڅه وکړه ښاغلیو، خو بسنه یې ونه کړه. موږ له داسې ناکامیانو سره عادت نه یو. تر نن ورځ پورې موږ دا هېواد اداره کړی. دولت زموږ و، اوس هم همداسې یو، خو د ځینو ناکامیانو له امله مو ځواک کمیږي. د دې په سر کې هم ته یې پیسه ګوره، ته او ستا ډله. موږ دې په خپل باور ډېر پښېمانه کړو. تاسو حق لرئ. په دې کار کې تر ټولو لوی مسؤل زه یم. زه راضي یم چې خپل سر درکړم. زموږ مشران د نړۍ دولت منځته دننه شوي دي. د لوی حاکان په وخت کې ډېرې سختۍ وګاللې، خو وروسته په ډېر لږ شمېر کسانو سره په ډېر پټ ډول یوه حمله وکړه او ټول سیسټم یې په خپل واک کې په سمه توګه ونیوه. خو تاسې بیا په دومره لوی ځواک سره په کوچنیو کارونو کې هم هېڅکله نه بریالي کېږئ. پیسه ګوره، ستاسې د ناکامیانو زموږ باور په نړۍ کې راټیټ که، زموږ د کسانو مورال مو خراب که او زموږ محرومیت ته مو هم زیان ورسوه. په ټولنه کې اوس هېڅوک په موږ باور نه کوي. خلک ځواکمن کسانو پسې ځي. که موږ همداسې ماتو ته دوام ورکړو بیا به هېڅوک موږ سره ونه درېږي. که دا کار په یو عادت بدل شي نو حالت به لا نور هم خراب شي او رسوا به شو. دا ټول کارونه یوازې ستاسې له امله دي. موږ اوس خلکو ته څه ووایو، څه ځواب ورکړو، تاسې ووایئ. ستاسې د کم عقلۍ له امله د سازمان په خلاف د خلکو جرات ډېر او پسې لا لوړ شو. ستاسې د بېکارۍ له امله زموږ ډېر پخواني حقوق پوهه ملګري په مخامخ ډول د جګړې ډګر ته دننه شول او ډېره یې رسوا هم شول او خلکو ته هم وشرمېدلو. اوس نو په ټولنه کې زموږ هغه پخوانی باور او اعتبار نه دی پاتې، هغه هم ستاسې له امله. نو ځکه اوس زه یوازې ستا سر نه غواړم کیسه ګوره، بلکې ستاسې ټولو سر غواړم. باید زر لاړ شو. خیرات دی، چېرته ځې؟ ما خواړه راوړي دي. موږ عدلې ته ځو وروره، لږه بیړه لرو. ښه سمه ده، زه هم د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. مهرباني وکړئ، څوک مو په کار و؟ رڼا توپا دلته ده. لږ څه مخکې ووتله، زه به در سره مرسته وکړم. زه مېرمن رڼا سره کار لرم. یوه شېبه ته هماغه د موبایل کاسې هم داسې ده که نه؟ هو،
ما د مېرمن رڼا پیدا که مهمه خبره ده. هرومرو باید هغه ووینم. پیدا به یې کړم. ته راځه دلته کښېنه. صبر وکړه. بله هو سمه ده پوه شوم. پوه شوم البته. شاته لاړ شئ، نور زه خپله دا کار حلوم. حالت مو دومره خراب دی چې اوس د هغه شو ځاغلی تر څو تاسې ووژنو او پر ځای مو بېرته یوه نوې ډله جوړه کړو. د وکیلانو یوه ډله چې د هېواد عادي وګړو ټاکلې زموږ د حکمرانۍ په ضد یې ځینې بې ځایه پلانونه نیولي. د دې کار لپاره له هغو بنسټونو څخه هم مرسته اخلي چې تر نن ورځ پورې له موږ سره یو ځای ول. اعتبار مو خام شوی دی. اوس په رسنیو کې زموږ صادق ملګري هم راسره مرسته نه کوي. ځینې کسان اوس هم شته چې د وضعیت جدیتوب ورته ښکاره دی او د سیسټم په پاتې کېدلو ډېره زیاته هڅه کوي. په داسې وخت کې موږ باید خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورنکړو او هغوی نه باید دا حق واخلو. نور نشو کولی وخت له لاسه ورکړو. د همدې لپاره ستاسې په اړه کوم بدلون رامنځته کوو. دا په دې معنا چې ستاسې سزا ډېره کمه شوې ده، خو د اوس لپاره نو خوشحاله کېږئ. وروسته خامخا له تاسو سره خبرې کوو. اوس نه کېږي. ټول نیکمرغه یئ. تاسې ته یو بل چانس هم درکړل شو، یوازې د دې لپاره چې دا ورځ هېڅکله هېره نه کړئ. یو کوچنی اختر هم درکول کېږي. پیسا ګوره. کوم کار مو چې له نهه ګوتې سره کړی و چاړه مې لیک ته ورکړه. د خپل ګران ښاغلي ګوته باید هغه پرېږدي. نه پوهېږم خپلې خبرې څنګه پیل کړم. په موبایل کې مې تا ته ډېرې بدې خبرې وکړې. مخکې مې ستا پلار ته سپکاوی کړی و. څه کېږي ما وبخښه. هېڅ پوهه نه شوم ولې دې داسې چلند وکړه. ته داسې کس نه یې چې دا کارونه وکړي. څه وشول؟ د دې لپاره چې ته مې د هغو کسانو له لاسه وژغورلې، ټولو زه ملامت کړم. ډېر په غوسه شوم رانه. همدا عدالت دی، همدا وجدان دی. بیا ستا پلار د هغه کار زه ډېر په غوسه کړم. پوهېږم حق لرې، خو هیله مې له لاسه ورکړه. فکر مې وکړ کوم غلط کار به وکړي. ډېر شکر چې نجیب امر زموږ په سر شته. که هغه نه وای کېدای شي اوس نه پوهېږم. ما سره ژمنه وکړه چې بل ځل داسې غلط کار نه کوو. که ما سره مینه لرې را سره ژمنه وکړه. ژمنه کوم.
بل ځل د قانون خلاف کار نه کوم. کوي د قندیل سیمې په ضد چې کوم لاډون کېږي هغه په وینو ککړېږي. زما په خبره پوه شوې؟ کوه ښاغلیه زما ګوته پرې کړئ. ان سر مې هم پرې کړئ. څه چې درته وایي هماغه کار وکړه که یا مې نیکه هانا زه نشم کولی ښاغلیه. د یوې ګوتې لپاره چمتو یې چې خپل ټول ژوند له لاسه ورکړې. ښه فکر وکړه. خیر ته ما وبخښې ښاغلیه. اندېښنه مه کوئ ښاغلیه، ستاسې ګوته به بېرته وګنډو. تر اوسه یې هم رګونه ژوندي دي چې وګنډل شي ښه به شي. چټیات مه وایه ته مونږ ټول شرموئ ها. آرام اوسه کومه دوسیه ده چې مخې ته ده ښایي په ځیر سره وګوره. بیړني کارونه پکې شته. د اساسي قانون د بدلون مخه باید ونیول شي. دا کار زموږ د راتلونکي لپاره ډېر مهم کار دی. پیسا ګوره د عملیاتو دا پلان ستاسې لپاره یو ډېره لویه نقشه هم ده. د اساسي قانون د بدلون مخنیوي لپاره باید هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کړو. دا کار ستاسې د راتلونکي لپاره هم ډېر مهم دی. خپل مهارت مو ښکاره کړئ. اوس نو تاسې تللی شئ. زه د بارسلونا یو شرکت لرم. د وسلو لیږد لپاره موټرونه نه موږ نه په کرایه اخلي. ولې دا خبرې پولیس او څارنوالانو ته نه وایي؟ زه ولې په هغوی باور وکړم؟ ته پوهېږې څو کاله کېږي زه د دې کارونو کې ښکېل یم. هغه کسان په هر ځای کې شته. پوه شوم. سمه ده، پولیسو ته به په یو سم وخت کې زه خپله خبر ورکړم. ځینې کسان شته چې پرې باور کولی شو. امنیت محکمه رسنۍ یعنې هر ځای کې د هغوی کسان شته تر څو چې زما د ژوند تضمین ونه شي هره شېبه چې پولیسو ته ورشم. ما به ختم کړي. هسې هم ما پسې یو لوی څارنوال ټاکلی. هغه سړی تل ما څاري. یوه شېبه هم ما یوازې نه پرېږدي. دا کوم څارنوال دی؟ د سوها په نوم یو کس دی. ما خپل وخت د زوال لپاره کار کوي. ښاغلی سوها، ټول معلومات دلته دي. سمه ده. اوس نو زه ډاډه یم. دا ښځه مخکې له وخته زوال لپاره کار کوي. څنګه پوهېږې؟ د عزیزه باشار په بورس کې زده کړې کړې دي. د ستورو پروژه دې په یاد ده؟ هغو نجونو چې په دې بورسونو کې زده کړې کړې دي په کومو ځایونو کې څه دنده ترسره کوي؟ پټ راز نه دی؟ هو، یعنې سمې له قصده دې ښځه زموږ کوټې ته دننه که زموږ د وژلو لپاره. خیري باور که ستا د هوښیارتیا کله کله ما ډېره حیرانه کوي. سمه ده. مغزه خو نه لري. هسې له بوسونه یې سر ډک دی. وګوره ورورجانه، هغه رزیله ښځه زه په سر ولم. همدا اوس نه خبر اوسئ. لومړی یې یو څو څپېړې په مخ ښه کلکه وهم. وروسته یې له ویښتو نیسم او ورته وایم یا زما یا د تورو خاورو تا سره مینه لرم جلۍ. څه وشول خیري؟ جملې درنه غلطې شوې؟ هو والا زه غلط شوم که نه؟ خیري هله کښېنه نو 2 دقیقې غلی کښېنه. اوف، یو کار که هم نه بریالی کېږم.
وګوره موږ هغه ښځه څارو هلکه باید پوه شو چې له چا سره په څه کارونو کې بوخته ده له هغه وروسته به یا ستا وي یا هم زما همدا اوس نه باید وسرو یو ځل به دا ولولو څارنوال صاحب ولې تا ته ګواښ کوي ها زه ډېر وخت له هغوی سره وم هیواد ته د خدمت په نوم یې وغولولم ما ته یې وویل چې د هیواد ژغورلو لپاره به د پخوا په څېر یوه پټه ډله جوړه کړو ویې ویل داسې به ترکیه جوړه کړو چې امپریالي ځواکونه په وړاندې ودرېږي زه جاهل وم وغولېدم وروسته یې د زده کوونکو په کور د یو عملیات په اړه راته وویل باید زده کوونکو ته نږدې شوی وای او د هغوی په کور کې مې ځینې کتابونه وسلې او شیان ایښي وای هغه زموږ عملیات په لال و بیا به یې رسنیو خبر خپور کړی و چې زده کوونکو له کورونو نه هم ترهګري خپرېږي دې کارونو په اړه تا سره اساس ناست شته هر څه راسره شته زه په تاسې باور کولی شم ولې نه البته هغوی پوه شي چې د دې لارې په اړه ما خبر درکړی بیا به ما ژوندی پرېنږدي که ته دروغ ووایې بیا دا لارې به تاسو ته هر څه ښکاره کړي تا وویل چې خلک پېژني هغوی ته ووایه چې دا لارې پیدا کړي نن شپه له استانبول نه حرکت کوي یوه زړه لاره ده د پلیټ شمېره یې هم شته دې کې لیکل شوي سندونه څنګه له تا نه واخلو زه یې درته راوړم نن شپه په عمراني سیمه کې سره ګورو موټرو تمځای کې پورته راشه زه به هلته یم خورې موږ څنګه پوه شو چې دا سړی رښتیا وایي که نه که کومه لویه جوړه کړې وي بیا په هر څه به پوه شو یوسفه لومړی باید نجیب ورور ته د لارۍ په اړه خبر ورکړو بالرانا نجیب وروره باید سره خبرې وکړو مهمه ده موضوع څه ده ما ته یو خبر را رسېدلی د وسلو یوه ډکه لارۍ نن له استانبول نه حرکت کوي هغوی بیا غواړي چې د وینې سیل روان کړي چا درته وویل څنګه پوهه شوې زه امنیت ته درځم مخامخ به سره خبرې وکړو نجیبه وروره څه شوي نجیبه عمره رانا زنګ وهلی ویې ویل مهم خبرونه لري دلته راځي ډېر پام کوئ شمېرې مو دي که نه باید 9 ودانې وي باید کم او زیات نه شي ټول پوره دي ښاغلي 10 دانې قطۍ دي کېدای شي لاره کې کومه پېښه وشي هغه ما ویل چې دا لاسي بمونه به مو په پټه په جلا جلا موټرو کې وړي وو که څنګه ښاغلیه دا ته څه وایي ولې باید جلا جلا وړو کم اخله مو فاسکرانو ته مهمات نه لېږدوو که غواړې امنیت او پولیسو ته به هم خبر ورکړم که څنګه خوښه دې ده بخښنه غواړم ته چېرته وې وداته بانک پورې تللی وم لارۍ نن شپه حرکت کوي سمه ده که اړتیا شوه مخې یا شاته یې یو عادي موټر کې ساتنه وکړئ که پولیسو مو مخه ونیوله بیا هماغه شېبه جګړه پیل کړئ او بریا خپله کړئ سمه ده ښاغلیه زه هم ځم هر پرمختګ نه ما خبر کړئ ته به بیا وګورې نن شپه هغه لارۍ حرکت کوي همداسې به ویل دا یې هم د پلیټ شمېره ده ما سره دې وي ولې تا ته درغلي ولې دلته نه وراغلي وی ویل باور نه لرم وی ویل په امنیت کې داسې کارکوونکي شته چې هغوی ته کار کوي خو موخه یې څه ده د اساسي قانون د بدلون مخه نیول لومړی کردان کوڅو ته راباسي وایي به چې موږ ولې د اساسي قانون په بدلون کې نه یو ولې زموږ کلتوري حقونو په اړه پکې څه نشته ولې اوس هم له پامه لوېدلي یو وروسته بیا دا وسلې ویشي او د بې ګناه کسانو وینې تویوي دا معلومات دي کسان ازار دی رانا دواړه دي څارنوال صاحب څو ځلې همداسې کارونه شوي دي دیوالو به ډېرو صحنو کې کارول کېږي اوس موږ زده کړي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي بیخي همداسې ده ښه ده چې وژغورل شو ښاغلیه د یوې ګوتې په بدل کې ټول وژغورل شو ډېر خو به درد نه کوي که نه زما د ځان درد مهم نه دی که مهم دا داغ دی چې زموږ په تندي لیکلی دی
نو زموږ نوم ډېر ټیټ شوی دی. یوه شېبه مو دا خبر له مغزو نه ونوځي. څنګه یې ښاغلیه؟ ښه یم. کارونه څنګه روان دي؟ ستونزه نشته. څنګه چې لوی انجمن غوښتي وو لاره یې نن شپه حرکت کوي. لعنتي څه وشول؟ سویل پیغام را لېږلی. پولیس د لارې په اړه خبر شوي. خو څنګه؟ نه پوهېږم. ښه نو څه کوې پیکاسا؟ په دې خو پوهېږو چې هغوی په څه پوهېږي. ښه خبره ده. البته چې زه لارې ته حرکت ورکوم. دا کار باید پای ته ورسوو پیکاسا، ځکه چې په دې وخت کې دا عملیات به د کردانو سم د لاسه د راپارېدو سبب وګرځي. نوروز مو ولید، د سږ کال نوروز د تېره کلونو په پرتله ارامه وه. جشن پکې ونه نیول شو. یو فلاکت وه. دا کار باید داسې ونه شي. په دې هېواد کې له وینو ډکه ګډوډي به د اساسي قانون بدلون او ریفرانډوم ته ډېره لویه ضربه ورسوي. ښاغلیه، اوس چې د هر څه سربېره بیا هم نه درېږو او خپلې لارې ته دوام ورکوو، د رفراندوم په وخت کې به زه ټول کردان نور هم راوپاروم. اقتدار ګوند چې هڅه کوي اساسي قانون بدل کړي، وبه وایم چې د هر څه د ملت په ضد ترسره کوي. ورته وایم کله چې حکومت ځواک ترلاسه کړي نو هغوی به له د هېواد نه وشړي. هغوی ته توصیه کوم چې د حکومت په دې بې ځایه ژمنو دوکه نه شي او تر څو چې خپل ازادي نه وي اخیستې د اساسي قانون بدلون مخه دې ونیسي او په مقابل کې دې وجنګېږي. هلته چې د ترکیې یو دوه بیرغه وسوځوو او څو پوسټرونه چاپ کړو نو سمدلاسه به کار اخلاص شي. کردان به وایي چې په نوي قانون کې د هغوی حقونه تر پښو لاندې شوي. هغوی به خپل حق غواړي، خو موږ به یوازې داسې خپل پخوانی اساسي قانون بیرته وساتو. ښاغلیه، موږ باید ډېر پام وکړو. که په یاد مو وي، موږ په 2000 کال کې هم دې لپاره چې ولسمشر د هېواد عادي وګړو په رایه ونه ټاکل شي، د کردي ترهګرو په وسیله مو څه بریدونه ترسره کړي وه. ډېرو خلکو ته مو مرګ ژوبله هم واړوله. زموږ له اړخه خو هغه ډېر بریالی عملیات وه. د ترکیې 14 عسکران مو ووژل او د څو نورو عسکرانو په تښتولو سره مو د هېواد اردو ټوله نړۍ ته مو رزیله پېژندلې وه او هڅه مو کړې وه چې په هغه رفراندوم سیوری وغورځوو، خو بیا هم بریالي نه شوو. زموږ کارونه اغېزه ونه کړه او ډېر شمېر خلکو په رفراندوم کې ګډون وکړه او همدارنګه رای پاڼې هم ډېر زموږ په خلاف وې. دا ځل باید اجازه ورنکړو چې د اساسي قانون بدلون غونډه جوړه شي او زموږ په وړاندې ټول خلک راپورته شي. ښاغلیه، که بیا داسې یو کار تکرار شي نو موږ به هېڅ کار هم ونه شو کولی. باید د هر څه په یاد ولرو. ښاغلو، لوی انجمن به له بهر نه د اقتدار ګوند د فشار راوړلو ستراتیژي به هم ډېره ژر پلي کړي. د هغوی لومړۍ موخه په ارمنستان کې د سولې خبرو ته ضربه وهل دي. کله چې د ارمنستان د سولې خبرې ضربه وویني، نن ورځ چې درویش هېوادونو دا حالت منلی، د هغوی شمېر به 500 ته ورسېږي. ښه فکر وکړئ. کله چې د اقتدار ګوند دې کار ته مجبور شي، له ټولو هېوادونه به خپل سفیران بیرته راوغواړي، بیا به وګورو څه کېږي. ښاغلیه، د لوی انجمن ډالۍ یو ډېر ښه کار کړی دی. دا پروژه چې لوی انجمن په بریالیتوب مخ ته وړې ده، په بهر کې به د حکومت څېره ډېره راټیټه کړي. په بهر کې چې له داسې یو بحران سره مخامخ شي، بیا به دننه هم پرله پسې تېروتنې وکړي. موږ به بیا له هغه فرصتونو نه ګټه واخلو. تر نن ورځې پورې مو دا خبره ډېره ښه خپره کړې ده چې ترکان له ترکانو نه پرته بل ښه ملګری نه لري. دا خبره باید د خلکو ذهنونو کې وساتو. که د بهرنیو ملګرو مرسته راسره نه وي، بیا به ډېره سخته وي چې موږ له دې حالت نه ووځو. د همدې لپاره لومړی باید
ټول هغه کارونه سرته ورسوو چې د اقتدار ګوند ضعیفوي او یوازې پرېږدي. داسې به زموږ کار نور هم اسانه شي. په لویدیځ کې هم زموږ ډېر کسان غلي نه دي نسکه غلی راتلونکی ولسمشره. موږ هغوی ته خبر ورکړ په دې وروستیو ورځو کې زموږ د مقابل لوري په ضد ډېرې ښې لیکنې کړې دي. هغوی ته هم لږ څه پام وکړئ ښاغلو. چا چې فکر کوو لوی انجمن او مخکې له وخته زوال پای ته رسېدلی، وخت یې رارسېدلی چې بیا یې حیران کړو. زموږ سندرې هم دلته نه خلاصېږي. ناجي مامره ته په خپله دا کار مخته بیسه. سمه ده څارنوال صاحب. نجیب وروره زه باید لاړه شم، ډېر کارونه لرم. سمه ده سمه ده رانه، مننه کوم. امیر صاحب که کوم امر نه لرئ زه به لاړه شم. تللی ښه شي. ورځ. مبارک دې وي، لوی کار دې وکړ. مننه کوم. خدای دې وکړي د خبر سرچینه دې سمه وي. بیا به وګورو چې څه کېږي. رانا ته دلته څه کوې؟ هغه سړی راغلی و، یو عجیب خبر یې ماته راکړ. نجیب امیر ته مې هم وویلې. د څه شي خبر و؟ پټ دی. له نجیب امیر نه پوښتنه وکړه. څنګه؟ زه باید لاړه شم. چېرته ځې؟ باید پلار سره مې خبرې وکړم. پلار سره دې څه کار لرې؟ زه به هم لاړ شم. نه کېږي، یوه شخصي موضوع ده. ستاسې دا شخصي موضوعات هېڅ نه خلاصېږي. بخښنه غواړم، وروسته به سره وګورو. توبه خدایه، دا څه حال دی؟ هره خبره یې له ما پټه ده. توبه توبه. راځه. سلام څارنوال صاحب. امر صاحب رانا راته یو څه وویل. کوم خبر تاسې ته راغلی؟ ویې ویل پټ دی، ماته یې څه ونه ویل. فکر کوي چې تاسې ماته نه وایئ. بیخي همداسې د مندو. اوس ته رسمي دنده نه لري، په قانون خو پوهېږي. ښه نو سمه ده، په اجازه به مو زه لاړ شم. یعنې ماته کومه اړتیا نه لرئ. لږ څه نور هم صبر وکړه. څارنوال صاحب تاسې د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ پخوا یې په جازري اشرناک او نورو ولسوالیو کې چې نوروز کې کومې پېښې شوي دي هغه تر اوسه هم د چا نه دي هېرې شوي. هغه پېښې د ملي دولت په ضد شوي وې. مخکې له وخته زوال، اوس د پخوا په څېر په اسانۍ ځواک نشي راټولولی. تا خو ولیدل د څه کال نوروز پرته له کومې پېښې تېر شو. د همدې لپاره غواړي له بمونه کار واخلي تر څو عام وژنه رامنځته کړي. دا چې د بمونو ډکې لارېګانو ته یې حرکت ورکړی، نه موخه یې هم ښکاره ده. په لوړ ګمان هغوی غواړي چې د اساسي قانون د بدلېدو پلان په بشپړ ډول له منځه ویسي، او همدارنګه بل ځل هېڅوک پرې نږدي چې د داسې یو کار جرأت هم وکړي. ښاغلی یحیی، ځکه د انقرې نیولو لپاره د یو لوی عملیات پلان نیولی. خدای دې مرسته وکړي. که هغه لارۍ غونډۍ ته ورسېږي او چاودنه وکړي څه به وشي؟ د هر وخت په پرتله باید لا ډېر کار وکړو. نجیبه، تاسو مې د مخکې له وخته زوالو یا عملیات لپاره تر جون میاشتې وخت درکړی و. هیله لرم تر هغه وخته پورې د سازمان ټول میکانیزم رسوا کړئ. انشاءالله څارنوال صاحب. څنګه چې تاسې وویل د دوی سازمان د انګورو وښکالي په څېر دي. اوس مو د هغوی څخه یو لوی وښکالی تثبیت کړی دی څارنوال صاحب. په سر کې د پیساګور په نوم یو کس دی. پیکاس د دې ډلې عملیاتي مشر دی. که تر جون میاشتې پورې موږ خپل ثبوتونه چمتو کړو، د خدای په توکل سره به دا ډله د اظهاراتو لپاره ستاسې مخې ته راپرم. تاسې ارام اوسئ څارنوال صاحب. دا ځایم لاسلیکي څارنوال صاحب. د دروازې ټکول دې نه دي زده غلی رانه. ها باید در سره خبرې وکړم پلاره. د څه په اړه را سره خبرې کوې؟ ها د زده کوونکو په کورونو کې د وسلو کېښودلو په اړه. تاسې تللی شئ. دروازه هم در سره بنده کوي. هیله کوم. سمه ده ښاغلیه. د زده کوونکو په کورونو څه شوي دي؟ ها زه پوهېدم چې ته څه کارونه کوې، خو اوس له ما سره ځینې سندونه هم شته.
ته څه وایې رانه چټیات مه وایه اسه چې د لاکیفاو مام دوه سره وکړه هغه یې بیخوا خو فکر کوي چې دا کارونه به دې هم بې ځوابه پاتې شي دا د زده کوونکو کورونه ما پورې څاړه لري پوره شوم هر څه به وګورو دا چې کوم اړیکه لري او که نه لري به یې ګورو دا چې څوک دې څنګه ګواښه بلای او له چا سره د کوم کارونه کړي دي دا هر څه به زر په ورځ پاڼو کې بلبلې پلاره زموږ له معلوماتو داسې ښکاري چې هغه لارۍ به 9 بجې پیکو سیمې نه حرکت وکړي دوهم پل له لارې غواړي انقرې ته ځان ورسوي لارۍ به چیرته ودروو امر صاحب لومړی باید یو څه وڅارئ په بشپړ ډول معلومات نه لرو چې په منځ کې څه دي ویل شوي چې لاسي بمونه او وسلې دي که جګړه رامنځته شي عامو کسانو ته به زیان ورسیږي یا هم کېدای شي لارۍ ته چاودنه ورکړي ځکه یې باید په یو خوندي ځای کې ودروو امر صاحب څو ډلې ځو 2 کسه جلا کیږو له پیکو سیمې نه تر محمود پاشا پورې ګوکان او عثمان ساري له هغې وروسته به یې ته وڅارې توپراک سمه ده امر صاحب نیازي به له ما سره وي رښتیا نیازي چیرته دی راځي امر صاحب کله مو چې مناسب ځای پیدا کړو نو سمدلاسه به لارۍ ودروو ټول دې چمتو شي هوا چې تیاره شو حرکت کوو امیر صاحب ټول غونډې کوټې ته وختي دي ته ولې دلته یې زه در سره نه ځم نیازي هو رښتیا ما زما هېر شوي و بخښنه غواړم زما لپاره هم هلته یو څو مرمۍ ډزې وکړه خدای دې نه کوي انشاءالله جګړه به رامنځته نه شي ډېر پام کوئ هېر دې نه شي چې زغره واغوندې اندېښنه مه کوه څرګر صاحب مننه او آخر مونو تشریف راوړ ښاغلی نیازي خو ښاغلیه یعنې امیر صاحب ډېره بخښنه غواړم راځه له تاسې نه 2 غوښتنې لرم لومړی دا چې هغه کسان ونیسئ دوهمه یې دا ده چې ټول باید روغ رمټ راوګرځئ په خبره پوه شوئ سمه ده ماښام به سره وګورو له اوس نه درته بریالیتوبونه غواړم له هر ځایه چې هر څه اورې او هر څوک چې هر څه درته وایي بیا فکر کوي چې زه خبریالي کوم ته هم فکر کوي خپل هیواد سره مینه لري او ساتنه ترې کوي خو څنګه په دروغو او تورونو له خپل ځواک او موقف نه دې غلطه ګټه پورته کوي پلاره دا ځواک ماته دولت راکړی همدارنګه زه هم د دولت لپاره کار کوم د هیواد والو د دې هیواد زمانو په لومه کې غورځولو سره دولت ته کار کوي ها یوازې د دې لپاره چې ستاسې په څېر فکر نه کوي له وطن سره مو مینه همدا ده لورې کوم څوک تا دوکه کوي د هر چا په خبرو باور مه کوه دلته د دې لپاره راغلی یم نور به ستا اصلي څېره ټولو ته ښکاره شي پلاره کیدای شي عقل دې سرته راشي او پښیمانه شي ما ته وګوره رانه دا خبرې چا درته ویلې دي له هر چا مې چې اورېدلي دي تا پورې اړه نه لري مهمه دا ده چې رښتیا دي دا هر څه دروغ دي ته خپله هم په دې خبرو باور نه کوې ما خوشي که رانا لورې یوه شېبه دا هر څه دروغ دي په ما تور لګېدلی زه ستا پلار یم دا چې زه څومره باشرفه سړی یم له ما نه ته ښه پوهېږې او هر څه مې چې کړي دي د دولت پایدارۍ لپاره مې کړي لورې اوس چې داسې ده په سترګو کې دې ولې ډر ښکاري ها ولې دومره اندېښمن یې او ولې داسې نه وایي هر څوک چې په څه پوهېږي به دې وایي زه بیخي بېګناه یم تا سره ښکاره خبرې کوم کله له قانون نه سرغړونه کېږي لورې د دې هېواد لپاره پوهه شه که نه خیر دی اوس د ترکیې د خلکو وار دی چې خپل حق وغواړي پلاره دا کار به ستا او ستا په څېر د نورو کسانو په رسوا کولو سره پیل شي څارنوال صاحب تاسې ښه یې ښه یم کومه خبره نه ده لور خو مې پېژنې ورځه ته دې کار وکړه هلکه د زده کوونکو کورونه
هغه کار کې مله چا سره کار کړی و دا دی وداد یوجا سمه ده اوس مې په یاد شو پیساګور باید له دې کاره خبر نه شي زه اوس څه وکړم افسوده ما تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې څه وټاکم تا خو غوښتل د تمثیل برخه کې زده کړې وکړي نه پوهېږم پلار به مې څه ووایي نجیب کاکا خو څه نه وایي خو دا د تمثیل برخه لږ لګښت لري نوربانو هغه هم بله ستونزه ده د څه شي درس لولئ انجونې خو باید په کور کې کښېني بس که چټیات مه وایه هلکه که نه په چپلکه ده په دې سر تېره ورځ ښوونځي ته یو څو نجونې راغلې وې د پوهنتون زده کوونکو ته یې بورسونه چمتو کول د عزیزې په نوم یوې خیریې بنسټ لخوا ما هم اورېدلي وو خو تېره ورځ مې مور راته وویل په ځینو ورځپاڼو کې عجیبه خبرې لیکل شوي دي نه پوهېږم څه به رښتیا وي پوهېږې هغه ډېره ښه ښځه ده خپله پیسې د زده کوونکو زده کړې لپاره لګوي د خلکو خبرې بې ځایه دي په خیر راغلې سودا څنګه یې ښایم نجیب کاکا تر اوسه مو د پوهنتون لپاره سمه ټاکنه نه ده کړې ښه فکر مو وکئ هر څه چې ټاکئ ویې ټاکئ خو هر عمر یې په خپله خوښه وټاکئ څنګه له دوی نظر وګورو زما فکر ته یوازې یو څه راځي کېدای شي د نجیب په مرګ دې هم ډېر زر حیران کړم رښتیا وایي دلته خو ډېرې لویې خبرې روانې دي سمه ده ښاغلی څو کسانو سره حرکت وکړو زه ټپي شوی یم ټپي یې په تا څه شوي دي